د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. عبدالله هند ته تللی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله تایید کړه چې د څو ورځو لپاره هند ته روان شو چې کوچنی اختر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. دا له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واک ټینګ کړی لومړی وار دی چې عبدالله له افغانستانه بهر په سفر ځي. مخکې راپورونه و چې د طالبانو حکومت پر ښاغلي عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر بندیز لګولی دی. اشرف غني د طالبانو سلاکار ټاکل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي ښایي پخوانی ولسمشر اشرف غني د طالبانو سلاکار شي. د ملي امنیت پخوانی مشر نن ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې حشمت غني د پاکستان په پلازمینه کې د ISI له چارواکو سره کتلي دي. ښاغلي نبیل په دې فیسبوک پاڼه کې لیکلي حشمت غني پاکستان ته د اشرف غني د ځانګړي پیغام د استولو پر مهال د طالبانو د حکومت د سلاکار په توګه د اشرف غني د راستنېدو او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او د مرکزي بانک د پیسو په خوشي کولو کې د هغه پر اغیزمنتوب خبرې وکړي. دوی تر یوه حده موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر وویل دا مهال د طالبانو دریځ معلوم نه دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د جمهوریت ریاست پر مهال د اشرف غني له منتقدینو څخه و. نوموړي د ملي امنیت له پخواني ریاست څخه هم د اشرف غني د سیاستونو د مخالفت له امله استعفا ورکړه. یو شمېر هیوادوالو د نبیل د یادو خبرو په غبرګون کې بیا لیکلي که اشرف غني بیرته هیواد ته راشي هم د یو ملي شخصیت په توګه به هیواد کې ژوند کوي او ښایي په اقتصادي برخو کې د خلکو د ژوند غوره والي لپاره همکارۍ ته چمتو وي. خو دا به په دې معنا نه وي چې هغه به د طالبانو سلاکار وي. کاظمي قومي طالبانو ته وویل وخت کم دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي په دغه هیواد کې وروستیو پیښو ته په اشارې ویل چې وخت کم دی او طالبان باید د ملي وړتیاو او د افغانستان له غوره کسانو کار واخلي. ایرانی رسنیو نن شنبه د غویي پر 10 د کاظمي قومي له قوله راپور ورکړی. افغانستان کې وروستۍ پیښې ښیي چې ترهګر غواړي قومي او مذهبي فتنې او ګډوډۍ رامنځته کړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي طالبانو ته په خطاب کې ویلي د دې وخت را رسېدلی چې واکمنان د ملي وړتیاو په هڅولو او کارولو سره هیواد کې د امن راوستلو لپاره هڅه وکړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې پر شریعه لمونځ کوونکو بریدونه په کلکه غندلي وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده تېرونې ویلي و چې طالبان د امنیت له ټینګولو او داعش سره په مبارزې کې عاجز شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د ستنو تخریبونکي نیول شوي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا د ستنو تخریبونکي نیول شوي دي. باختر اژانس د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي مسؤل کامران حبیبي له قوله ویلي چې د سالنګ ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو نن د برېښنا د ستنو د تخریبولو په تور 2 تنه نیولي دي. سرچینې زیاته کړې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. یادو کسانو پرون شپه په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا 2 ستنې په بمونو والوزولې چې له کابله یې کابل او 11 نورو ولایتونو ته د وارداتي برېښنا جریان پرې شوی دی. د برېښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې د نن ورځې تر پای 150 میګاواټه برېښنا په موقتي ډول وصل کړي. جوزجان او بلخ کې د کوکنارو کښت 2 برابره زیات شوی دی. جوزجان او بلخ کې ځایي رسنیو د تیر کال په پرتله د کوکنارو د 2 برابره زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د سرچینو په وینا د کوکنارو کروندې د هیواد په شمال کې په خاصه توګه د بلخ او جوزجان د لارې په اوږدو کې په بېساري توګه زیاتې شوي دي. ځایي سرچینې وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو بزګرانو ته د کوکنارو د کښت روحیه ورکړې ده. خو په جوزجان کې ځایي مسؤلان د کوکنارو زیاتوالی ردوي او وایي چې د کوکنارو له کښت د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو له زیاتوالي په داسې حال کې خبر ورکول کېږي چې د طالبانو مشرانو په یو ځانګړي پیغام کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق منع کړی دی. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ نښته یو اسرائیلي ساتونکی وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي یو اسرائیلي ساتونکی بیګانه وخت د 2 فلسطیني بریدګرو په ډزو کې وژل شوی دی. د الاقصی جومات پر سر د فلسطینیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د شخړو دوام او ورسره تاوتریخجنې پیښې. بیګانه وخت د اسرائیلو تر ولکې لاندې ایرئیل ښارګوټي کې 2 بریدګرو یو اسرائیلي ساتونکی په ډزو وژلی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې پر دغه اسرائیلي ساتونکي د ایرئیل ښارګوټي ته د ننوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي.
نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بیرته پاکه کړې ده. د ایریل ښاروال ایلی شیویرو رویټرز خبري اژانس ته د پیښې په اړه وویل یو موټر د سیمې ته راغی. ژیړ پلیټ یې درلود. 2 ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو. بل ګارد چې دننه و هغه بد شو. موټر خپله مخه تاوه کړه او له سیمې وتښتېد. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو، هغوی به ونیسي. لوګر کې د اوبو په سر د شخړې له امله 2 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د لوګر ځایي مسؤلان وایي چې د کرنیزو اوبو په سر د وسلوالې شخړې له امله 2 تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. د لوګر د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل حمدالله انس ویلي چې دغه پیښه جمعه د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اړوند درې کلي کې رامنځته شوې ده. د انس په وینا د دغې پیښې عاملین د سخي جان او غلام رسول په نامه 2 ورونه دي چې د پخوانیو پولیسو غړي وو. په همدې حال کې سرچینې خبر ورکوي چې طالبانو د دې پیښې په تړاو یو کس نیولی دی. افغانستان کې د کرنیزو اوبو په سر شخړې تل قرباني اخلي. زابل کې په 3 جلا ترافیکي پیښو کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. زابل ولایت کې د طالبانو د ترافیکو مدیر ملا حمدالله نافذ اطلاعات وروسته وویل چې تېره ورځ په دغه ولایت کې 3 ترافیکي پیښې شوي چې له امله یې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. هغه وایي چې دغه 3 ترافیکي پیښې په 3 مختلفو سیمو کې رامنځته شوي دي. د زیاتوي ټولې 3 پیښې شوي. اوله پیښه د زابل له ولایتي روغتون سره رامنځته شوې. 2 نورې هغه د جلدک ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي چې پر مهال 2 کسان شهیدان شوي او 6 زخمیان دي. د هغه په وینا ټپیان د زابل ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوي چې اوس یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی. د سړکونو خرابوالی، ترافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د موټر چلوونکو تیز رفتار د دې سبب شوی څو ترافیکي پیښې رامنځته شي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وو. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. ښې شېبې ولرئ.